له فتحې را په دې خوا تر نن ورځې پورې د پوهنې په برخه کې د بنسټیزو اسانتیاو د پراختیا په موخه ۱۳۶۸ نوې ودانۍ د مدارسو او ښوونځیو لپاره جوړې شوې دي. د پوهنې وزارت ویاند ویلي ترڅنګ یې ۳۹۷۰ د مدارسو او ښوونځیو ودانۍ بیا رغول او ترمیم شوي دي څو د زده کوونکو لپاره خوندي او مناسب تعلیمي چاپیریال برابر شي. د پوهنې په برخه کې د ودانۍ جوړول او ترمیم د اوږدمهاله تعلیمي پرمختګ لپاره مهم ګام بلل کیږي او تمه ده چې د دې پروژو له لارې به زرګونه زده کوونکي له معیاري تعلیمي اسانتیاوو برخمن شي. د پوهنې وزارت هڅه کوي ترڅو د زده کوونکو لپاره معیاري، خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې وزارت د عادي بودیجې او د همکارو بنسټونو په مالي ملاتړ د 1404 ښوونیز کال له پیل راهیسې په کابل ښار، غزني، بامیان، کونړ، جوزجان، لوګر، پکتیا، نیمروز، لغمان، سرپل، زابل، غور، ارزګان، کندهار، فاریاب، هرات، بغلان، فراه او پکتیا ولایتونو کې د 238 ژباړه ښوونځیو او مدارسو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو رغنیزو پروژو شاوخوا 2.5 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت هڅه کوي ترڅو د زده کوونکو لپاره معیاري، خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې وزارت د عادي بودیجې د خیریه بنسټونو او معرف دوسته خلکو په مالي ملاتړ د 1404 ښوونیز کال له پیل راهیسې د کابل ښار په شمول 19 ولایتونو کې د 238 سببه ښوونځیو او مدارسو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو رغنیزو پروژو شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو لګښت راغلی دی. همدارنګه په کابل ښار، بلخ، غزني، سمنګان، بامیان، کونړ، لوګر، پکتیا، فاریاب، لغمان، بدخشان، نیمروز، ننګرهار، هلمند، خوست، کندهار، کابل ولایت، سرپل، پروان، بغلان، بادغیس، کاپیسا، نورستان، هرات، ارزګان، میدان وردک، فراه، زابل، جوزجان، غور او پکتیا ولایتونو کې د پوهنې وزارت د عادي بودیجې او د مرستندویه ادارو په مالي ملاتړ د 970 بابا ښوونځیو ودانۍ ترمیم شوي او یا هم تر کار لاندې دي چې پر دغو ترمیماتي پروژو شاوخوا 1 میلیارد 200 میلیونه 215 افغانۍ لګښت شوی دی. د یادونې وړ ده چې د یادو رغنیزو او ترمیماتي پروژو ډیره چارې بشپړې شوي دي او یو شمېر نورې یې د تکمیل په حال کې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون دارالانشا خبر ورکړی چې تېره ورځ له ایران او پاکستان 914 کډوالې کورنۍ چې د غړو شمېر یې 3980 تنو ته رسیږي په جبري ډول افغانستان ته راستنه شوي دي. یا د کورنۍ په داسې حال کې هیواد ته راستنې شوي چې د ژمي سختې سړې هوا په ځانګړي ډول په بلخ کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بل لور ته د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ د دایمي حل لپاره د جوړې شوې طرحې د مسودې د چارو بشپړولو په موخه د کاري ګروپ ګډه ناسته کړې ده څو د کډوالو ستونزو ته په اغېزمنه توګه رسیدنه وشي. په دې ناسته کې د کډوالو چارو وزیر ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته تر اوسه شاوخوا 4.8 میلیونه کډوال هیواد ته راستنه شوي دي.